السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې د اولاد لپاره ذخیره برابرول څه پیسې برابرول چې له مرګه بعد بیا محتاج نشي. محترمه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم به وایي صحابه کرامو ته امر کاوه چې تاسې د یو کال نفقه په کورو کې برابروئ، نو دا څه مشکل نه لري که د حلال مال څخه وي. ځکه له عامر رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه یو ما د نعمان بن بشیر رضی الله عنه څخه واورېدل. هغه مبارک وویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل طلب الکسب الحلال فریضة بعد الفریضة. حلال کسب کول، طلب د حلال کسب دا فرض دی وروسته له فرض څخه. یعنې امام فرض دی، لمونځ فرض دی، روژه فرض دی، زکات فرض دی، حج فرض دی، له هغه څخه بعد بیا حلال کسب فرض دی. مشکات مصابیح جلد نمبر 2 کتاب البیوع باب الکسب و طلب الحلال. نو محترمه د اولاد نفقه باید برابر شي. مشکات الفصالس په 242 کتاب البیوع باب الکسب و طلب الحلال. نو محترمه د اولاد لپاره ذخیره شول که په دې نیت سره چې زما اولاد بیا فقر ته محتاج نشي، په ناروا او اخته نشي، هېڅ مشکل نه لري. داسې کوشش وکړي چې د اولاد لپاره داسې کسب مختاره کړي چې هغه د دوی د آینده لپاره خیر وي. بره زه مسجد ته ورغلم، په مسجد ګرځېدلم، یو سپین ږیری حاجي صاحب راغلی، پخوانی سپین ږیری و، یو فیض کې پروت و، خوند یې کاوه. نو بیا موږ ښه مجلس هم سره وکړي. د پخوانو د اوسنو دونه فرق شته. ټول اعظم ولي صاحب ما سره په موټر کې وخېژي چې حسن ډیوال به موټر پر بله لار راولي، زما مځکه وګوره. نو دی د شا سیټ ته وختې، زه یې د مخ سیټ ته وخېژولم. زوی ور غږ کړل پلار راسه مخ ته راسه، لول یا دا خو مولوي صاحب دی، باید احترام یې وسي. نو ما بیا زما انډیوال ته حاجي فتح احمد ورور ته وویل ما له دې وسه د پخوانو دونه فرق شته. هغه سپین ږیري د مخ په سیټ کې کښېنولم، هغه زوی دا زړه نه غوښتل. نو دا بحث راغلی، زما ملګري ورته ویل پر دا ځای پمپ جوړ کړه، پمپ ښه چلېږي. نه پمپ خو داسې د اوس زمانې ځوانان باره بیا غدر کې کوي، لیټر کموي، داسې کسب ورته راباسم چې بیا غدر کې ونه کړي. مال کې غدر کوو، په هر شي کې غدر کېږي. نو د اولاد لپاره واقعیت آینده وسنجوئ، دغه یې مه پرېږدئ، د لوفران یې مه پرېږدئ، بیا په قبر کې په شرمنده یاست. زه خو اوس د هر ځای ګزاره کولی شم. عقیده مې هم پخوانۍ ده، که نوی ملا یم، عقیده مې د پخوانو زړو علماو ده، خوند هغه راکوي. د مسجد مدرسه مې د دې دپاره شروع کړله چې دغه اولادونه به دې باره له سینماو، له بازارو، له فلمو، له دې شیانو را محفوظ وي. دغه د پلار په مدرسه او په مسجد کې بې فکر وي چې دا خو بیا موږ ته راپاتېږي، له موږ څخه بیا تربیه غواړي، نو به دوی هم عالمان شي. نو دی کسب اولادو ته پرېږدئ چې تاسو له مرګه بعد بیا په قبر کې په غټو غټو سترګو ګورئ، او داسې اولادونه مه تربیه کوئ چې په قبر کې بیا په شرمنده یاست. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي پر مړو باندې د ژوندو اعمال عرض کړول کېږي. زوی ته د پلار اعمال وراستوي ملایکې، چې ستا پلار خو داسې لړلي کارونه کوي. پلار ته د زوی اعمال وراستوي چې ستا زوی خو چې هغه ستا ښایسته زوی و، ښایسته ژوند یې ور برابر کړی وي، ستا له مرګه بعد داسې چټ شوي میلې کوي. نو داسې کسبونه اولادو ته ور غوره کوي چې هغه بیا ستاسو هم خیر کې پکې وي. نو ذخیره څه مشکل نه لري که د حلال مال څخه وي. ځکه اوس زمانه داسې شوه چې بې دنیا ژوند نه کېږي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر زمانه کې بې دنیا به ګزاره سړی نشي کولی. اوس که هر څونه نیک وي، هر څونه بزرګ وي، که دنیا نه درلوده خلک دې پر خبره لا نه خاندي، او که دنیا درلوده که هر څوک وي، د دنیا باندې تاسې ایمانونه خوندي کړي، د بل له احتیاج ځان وباسي، د بل له فقره ځان وباسي، له طمع ځان وباسي. د آخرت د بربادولو ذرایع مه جوړوئ، د جنت د ګټلو ذرایع جوړ کړي، خیراتونه کې وکړي، د مدرسو د مساجدو سره کومکونه وکړي، له فقراو سره کومکونه وکړي، د مسکینانو سره کومکونه وکړي. الله به بیا په هغه تنګ خبر کې په شا درولي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.